ستی وقت کې خلک را لګېدلي په محمد رسول الله حملې کوي صلی الله علیه وسلم په دین اسلام حملې کوي په دین په شعایرو پسې خلک خندا کوي هغې پسې لګېدلي او موږ سره مذهب غم دی مذهب کته دی مذهب پورته دی مذهب اخوا دی مینه کې دونه دننه ورننوځئ چې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې تاویلات کوي احناف پکې خپلې ګلکارۍ نه کوي حنابله پکې خپلې ګلکارۍ نه کوي او شوافی پکې خپلې ګلکارۍ نه کوي ولې هغې ګلکارۍ نه کوي خو مذهب کې ګلکاري وکوي نه پوهېږئ څه کې وکړه مذهب کې وکړه ستا دا مذهب امام نه نبی دی نبی خو نه دی که نه نبی دی نبی نه دی صحابي نه دی لاندې درجه کې دی یو مجتهد دی چې ته د اقوالو دپاره په حدیثو کې تاویلات کوو خو دا مذهب پسې ور واړوه که نه حدیث پسې راوړی ټیک ده سړی به مذهب کې ځي مذهب کې به دونه جنون او لیونتوب ته به نه رسېږي چې څه وکړي حدیثونو کې تاویلونه کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره شاته کې او د ائمو خبره هغه د کاڼي کرښه کې هغه خطا کې نه ستی وقت کې خلق را لګېدلي په محمد رسول الله حملې کوي صلی الله علیه وسلم په دین اسلام حملې کوي په دین په شعایرو پسې خلک خندا کوي هغې پسې لګېدلي او موږ سره مذهب غم دی مذهب کته دی مذهب پورته دی مذهب اخوا دی هلکه مذهب ته شاته کول اسلام غم وکړه محمد رسول الله د من نه لاړو نه د امام شافعي دی نه د مالک دی نه د امام ابو حنیفه دی او نه د امام شافعي دی دا خو شافعي دی مالکي دی حنبلي دی امام دی خو د چا د وجه نه دی محمد رسول الله د وجه نه دی دغه رسول الله غم پکار دی هغه دفاع پکار ده هر وخت هر یو چا خپل مذهب څه کړی مذهب یې راغستی د خپل مذهب تاویلونه کوي نو باید دونه غلو ته پسې ورسېږي چې اریان به شي دې کتابونو کې د خپل ائمو متعلق داسې اقوال او داسې خبرې هغې نقل کړي چا کې چې تحقیق ماده نه بس کتاب کې کتلي را نقل کړي دي نو پلانکي ځای کې مې لیدلي پلانکي ځای کې مې لیدلي هغه لیدلي مه کوه دا ټول هر شی به دې کتابونو کې شته هر شی پوه نه شوې د مور نوم دې ګورې په کتاب کې وچېتی د پلار نوم دې ګورې نیا نوم دې ګورې په دې کتابونو کې شته که نه هر شی هلته شته خو څه به پکې کې تحقیق به پکې کې چې کوم تحقیقي خبره ده او تراله چې کوم بتحقیقه ده اوس خو ماشاءالله خطبات هم لیکل کېږي تصنیفونه اوس کوم دي تراله اوس تصانیف خطباتو ته شو نو خطباتو کې غص او سمین دي که نه ضعیف بس هغه ځای ډکوه ګورې مه څه نه دی څنګه دی څنګه نه دی آینده د خلکو دپاره به بیا دا څه شي دا هم دلیل دپاره پلانکي صاحب لیکلي دي که نه ګوره پلانکي دي هغه دا لیکلي دي علم په کوم طرف روان دی ډېر په ورانې طرف ور روان دی خو تحقیق ماده دې شروع کړه څه به شي د الله غوندې کې دین حلیه چې دی دا به هم ایسته به خرابه شي